د کابل په شاعرانو کې پر یو چینایي رستورانت برید چې مرګ ژوبله یې هم لرله له یوې نسبي اوږدې ارامۍ وروسته د پلازمینې لپاره یو پرېکنده خبرداری ګڼل کیږي. دا پیښه نه یوازې یوه خطرناکه امنیتي پیښه ده بلکې د دې پیغام یې له ځانه سره لره چې د کابل امنیتي وضعیت لا هم د پټو دسیسو او بهرنیو لاسوهنو له ګواښ څخه خوندي نه دی. په وروستیو میاشتو کې د پلازمینې ټیکاو د افغانستان د عمومي امنیتي فضا مهم سمبول بلل کیږي. نو دا برید د خطر زنګ دی چې امنیتي بنسټونه باید لا ډیر بیدار، دقیق او مخکې له مخکې عمل کوونکي پاتې شي. له دې پیښې وروسته د پاکستان د لومړي وزیر شهباز شریف څرګندونې خورا د پام وړ وې. نوموړي پر برید د خواشینۍ یا غندنې پر ځای وویل چې طالبان باید پریکړه وکړي چې آرامي غواړي که نارامي. دا جمله د ډیپلوماټیکو اصولو له مخې نه یوازې د یو ګاونډي هیواد د مسؤل دریځ نښه نه ده بلکې د څرګندو ګواښونو او فشار ښکاره انعکاس ګڼل کیږي. په یو ملکي ځای باندې د شوي برید د غندنې پر ځای د ورته پیښو د تکرارولو ګواښ د دې برید تر شا لاسونه او موخې بربنډوي. همدا څرګندونې دا خبره پیاوړې کوي چې برید ښایي د پاکستان له مستقیمې لاسوهنې سره تړاو ولري. د دې برید موخه ښایي یوازې رستورانت نه و بلکې اصلي موخه یې دا وه چې چین او له چین سره نور نړیوال شریکان د افغانستان د روان امنیتي بهیر په اړه بدګمانه کړي. پاکستان له اوږدې مودې راهیسې هڅه کړې چې د افغانستان د بهرنیو اړیکو په ځانګړي ډول له چین سره د اړیکو پر وړاندې خنډونه جوړ کړي څو کابل له سیمه ییزو او اقتصادي بدیلو لارو بې برخې پاتې شي. دا اندېښنه هغه مهال لا پیاوړې کیږي چې مخکې تر دې د پاکستاني پوځ له لوري په ازبکستان کې د چینایي وګړو پر یو کارځای برید وشو او یو چینایي وګړی پکې ووژل شو. هغه پیښه هم د سیمه ییزو څېړونکو له لوري د چین د ګټو پر وړاندې د فشار د یوې ستراتیژۍ برخه وبلل شوه چې ګویا د افغانستان له خاورې شوې وي. که دا پیښې په تسلسل کې سره وتړل شي نو ښکاري چې موخه یې دا ده چې چین ته دا پیغام ورکړل شي چې د سیمې هیڅ برخه د پاکستان د ترهګریز ګواښ څخه خوندي نه ده او د سیمې هیوادونه باید یو څه وکړي چې د پاکستان مخه ونیول شي. له همدې امله د کابل وروستی برید باید د یو انفرادي پیښې په توګه ونه کتل شي. دا د یوې پراخې امنیتي او سیاسي لوبې په چوکاټ کې وڅېړل شي. هغه لوبه چې پایله یې د افغانستان د ثبات او سیمه ییز باور د کمزوري کولو هڅه ده.